سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ډېر ملګري پوښتنه کوي چې موږ د موټک په یو پلیت عمل باندې روږدي یو او له دې څخه څنګه ځان وژغورو. دوستانو، تاسو ته ډېر په زړه پورې معلومات درکوم. په دې سره کولی شئ تاسو له موټک څخه ځان وژغورئ، خو په دې باندې به عمل ضروري وي. د استمنا یعنې موټک د له منځه وړلو لپاره دا جملې ځان سره تکرار کړئ. زه دا توان لرم چې استمنا یعنې موټک له منځه یوسم. زه دا کولی شم. له تنګو جامو څخه ځان وژغورئ، ځکه تنګې جامې د انسان شهواني قوت ویښوي. له شهوت ویښونکو فلمونو او تصویرونو نه ځان وژغورئ. د جنسي امورو په اړه ډېر فکر مه کوئ. له خوب کولو څخه مخکې مو خپله مثانه تشه کړئ، یعنې متیازې وکړئ. د معایناتو په استعمال کې ډېر افراط مه کوئ. خپل جنسي آلاتو سره لوبې مه کوئ او ډېر لاس مه وروړئ. پړ مخ مه سملئ، ځکه چې په دې سره هم شهوت راپارېږي. بېکاره وخت په مطالعه او عبادت سره تیر کړئ. کوشش وکړه چې له نیکانو سره د ملګرتیا ډېره شي. کوشش مه کوئ چې له نورو لرې پاتې شئ. انسان چې له نورو لرې پاتې کیږي، بیا په دې ناوړه عادت روږدی کیږي. له خلکو سره ناسته پاسته ډېره مفیده ده. له خیالي نړۍ څخه ځان وژغورئ. د خیال پر ځای مطالعه او ورزش وکړئ. یوازیتوب د استمنا یعنې موټک کلی دی، نو کوشش کوئ چې یوازې پاتې نه شئ. کله چې مو دې عمل ته زړه کېدو، نو پر ځان الله جل جلاله حاضر کړئ چې هغه مو ویني. کله چې په دې ناوړه عمل اخته کېدئ، نو له ځان سره ووایئ چې د یو انسان له سرنوشت سره خیانت کوئ. هر کار مو چې په دې ناوړه عمل اخته کوي، ځان ترې وژغورئ. په الله جل جلاله توکل وکړئ. قرآن ډېر لولئ او په معنا کې یې ډېر فکر کوئ. له نامحرمو سره خبرې مه کوئ، او کله چې ورسره خبرې کوئ، نو له ډېرې نرمۍ څخه کار مه اخلئ. هغه ملګري مو چې دې کار ته پاروي، ترې ځان وژغورئ. له هغه بحثونو چې د شهوت په اړه کېږي، ترې ځان وژغورئ. په حمام کې باید ستاسې یوازیتوب موخه د ځان پاکوالی وي، نه د ګناه کول. خپل ځان په بربڼ حالت کې مه ګورئ. هره دوشنبه او پنجشنبه روژه نیسئ. که روژه نشئ نیولی، نو خپل خواړه لږ کم کړئ. له خوبه مخکې مطالعه وکړئ. چې کله له خوبه پاڅېدئ، نو زر د خوب ځای پرېږدئ. کوشش وکړئ چې په اوداسه کې وګرځئ. په ناسته او ولاړه د الله تعالی ذکر مه هېروئ. دا مو باید هر وخت په یاد وي چې غواړئ دا ناوړه عمل نور پرېږدئ. کله مو چې د موټک د پرېښودو پرېکړه وکړه، له هغې وروسته دا کار بیا مه تکراروئ چې ستاسو اراده کمزوري کېږي. مرګ مو باید تل په یاد وي. د تل لپاره د دې ناوړه کار پښیمانتیا مو باید په یاد وي. مرګ ناڅاپه راځي. که له توبې مخکې مړ شي، نو د الله جل جلاله مخکې به څه ځواب وایي. د موټک ناوړه اغېزې تل په یاد ولره. د ځان وینځلو پر مهال خپل ټول اندامونه مه بربنډ کوئ. له دې سره مو ذهن خرابېږي. دا په یاد ولره چې موټک دې وژني. درنو تنکیو ځوانانو، دا مهم معلومات مو ستاسو لپاره راټول کړي وو. ټول کوشش وکړئ چې عمل پرې وکړئ. دا ویډیو در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ، تر څو نور ملګري ترې هم ګټه واخلي. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې ویډیو راتلو سره تاسو ته خبر درکړل شي. مننه.